سلامونه او نیک هیلې درنو محترمو دوستانو بشیر وطندوس یم. د نن ورځې موضوع مې د پالیسي څه ده، ولې پالیسي یو دولت یا یو اداره ورته ضرورت لري او پالیسي څوک جوړوي، د پالیسي معنا څه ده، د پالیسي او پلان ترمنځ فرق څه دی، د پالیسي او ستراتیژي ترمنځ فرق څه دی، او د پالیسي او د تصمیم نیونې ترمنځ فرق څه دی. د عامه پالیسي اصلاح د پوهانو لخوا په رنګارنګ یا په مختلفو ډولونو باندې تعریف شوې ده. فریدریک په وینا پالیسي هغه تصمیمونو څخه عبارت چې موږ یا دولت په موجوده یا اوسنۍ شرایطو کې څه شی باید ترسره کړي او څه شی باید ترسره نه کړي، یعنې د هغو څخه ډډه وکړي. یعنې پالیسي چې ده د اهدافو مجموعې ته ویل کېږي چې د یو دولت لخوا څخه د یو غټ ګروپ لخوا څخه و دولت ورکول کېږي او یا د دولت لخوا څخه منل کېږي او یا د دولت لخوا څخه جوړیږي. رابرټ استون بیا پالیسي د چاپیریال سره د حکومت اړیکې تامینول بولي. د کامبرج ډکشنري بیا داسې تعریف کوي چې پالیسي هغه نظریو پلانو څخه عبارت دی چې د سیاسي ګوندونو او غټو ګروپونو له طرفه دولت ته ورکول سوي وي او دولتي رسمي یا د دولت رسمي چارواکو لخوا منل سوي وي، ورته عامه پالیسي وایي. د عامه پالیسي د ځانګړو هدفو د تامین په برخه کې د حکومت له تصامیمو څخه عبارته. عامه پالیسیګانې د ماهیت له پلوه هدف لري او د حکومت د پروګرامونو تعریف کوونکې ده چې د بیلابیلو شکلونه لري، لکه قانون، فرمان، د محکمو پریکړه، اجراوي احکام، تصمیم او نور شکلونه درلودلی سي یا خپل ځان ښکاره کولی سي. عامه پالیسیګانې د خدمت او هدف لاسته راوړلو لپاره د عامه ګټې تامینولو په خاطر باندې جوړیږي. عامه پالیسیګانې د حکومت ارګانونو د ګډ کوښښونو حاصل یا ثمره ده. په حقیقت کې عامه پالیسي هغه څه دي چې حکومت یې انتخابوي او سرته یې رسوي. پالیسیګانې قانوني ملاتړ لري او مثبتې پالیسیګانې هغه دي چې د حکومت فعالیت ته ښه شکل ورکړي، یعنې دولت و خلکو ته هغه څه وړاندې کړي چې خلک ترې تقاضا کوي. او منفي پالیسیګانې هغه پالیسیانې دي چې ونسي کړی د دولت عمل ته ښه شکل ورکړي او یا د خلکو غوښتنو ته په ښه ډول باندې جواب ونه ویلی سي. پالیسي جوړونه په حکومت او اداره کې پالیسي جوړونه ډیر زیات اهمیت لري او ډیر مهمه دی. داسې انګیرل کېږي چې ښه پالیسي د عامه ادارې او حکومت پر ظرفیت باندې دلالت کوي. کامیابه پالیسیګانې اداره او حکومت هدفو ته رسوي، د ولس باور او د ځان کوي، او ناکامه پالیسیګانې حکومت ناکامه کوي. بیا له عامه پالیسۍ څخه اداره یو ساکنه پدیده ده، پرته بل څه نه ده. یعنې عامه اداره هیڅ څه هم نسي کولی چې پالیسي وجود ونه لري. یعنې عامه اداره چې جوړېږي یا دولتي اداره چې جوړېږي دا د پالیسي د عملي کولو په خاطر باندې جوړېږي یا د پالیسي د جوړولو په خاطر باندې جوړېږي. موږ کولی شو ووایو چې عامه اداره د یو وسیلې په شکل د یو ماشین حیثیت لري په دولت کې. په هره اندازه چې د خلکو د پوهې کچه لوړوي، په هغه اندازه د عامه پالیسۍ پلي کولو پروسه کې ګډون ته لیوالتیا ښیي، لیوالتیا کوي. نن ورځ عامه اداره له هغه برخې څخه عبارت ده چې د عامه پالیسۍ په جوړولو کې مهم رول لوبوي. او نن د پالیسۍ ناکامي او کامیابي د عامه ادارې په کامیابي او ناکامي پورې تړلې ده. که چیرې عامه اداره کامیابه اداره واوسیږي نو هغه پالیسي چې حکومت یې جوړوي هغه په ښه ډول باندې عملي کولی سي. نو دلته څه کېږي، هغه پالیسي ته د کامیابۍ پوښ راغونډي. که څه هم په نظري اړخ کې پالیسي جوړول د عامه ادارې کار نه دی، خو په عمل کې بیا عامه اداره د عامه پالیسي په تطبیق کې مهم رول لوبوي. نن ورځ عامه اداره هم پالیسي جوړونکې او هم پالیسي پلي کوونکې ده. یعنی اپلبای په وینا عامه اداره یعنی پالیسي جوړونه. اوس راځو پالیسي او پلان ترمنځ فرق څه دی. پلان جوړونه د مدیریت د مهمو دندو څخه شمیرل کیږي. ګوره، د مدیریت د مهمو دندو څخه شمیرل کیږي. پلان جوړونه د هدفو او مقاصدو ټاکنه او د نوموړو هدفو عملي کولو لپاره تصمیم په بر کې نیسي. بیا په بله ژبه
موږ ویلی سو پلان د دې لپاره جوړیږي چې موږ چیرته یو او چیرته ځو یعنې هغه اداره تښیي چې تاسو چیرته یاست او چیرته روان یاست. پلان هم د پالیسۍ په څیر هدفمنده پدیده ده یعنې یو هدف لري پلان چې ورته جوړیږي او فعالیتونه یې د ځانګړي هدف په لور باندې سوق کیږي. دلته هدف مشخص کیږي یعنې ځانګړي هدف په نظر کې لري. پالیسي او پلان یو د بل سره نږدې اړیکې لري، د دواړه ښودونکي او لارښودونکي دي. پالیسي د ادارې او پلان د مدیریت ټول اړخونه تر خپل اغیز لاندې راولي یا تر خپل پوښښ لاندې راولي. اوس پالیسي او ستراتیژي ترمنځ فرق څه دی؟ د ستراتیژي اصطلاح د اصطلاح د یوناني ژبې ستراتیژیګوس له کلمې څخه اخیستل شوې ده چې د عمومي معنا ورکوي یعنې د عام معنا ورکوي. د دې اصطلاح علماو په بېلابېلو شکلونو یعنې په مختلفو شکلونو باندې دا تعبیر کړې ده. ستراتیژي د ځانګړي عملیاتي دورې او سرچینو د اختصاص په وسیله یو اداره اوږدمهاله لوري معلوموي یعنې هدف ټاکي. یعنې ستراتیژي په اداره کې یو هدفناکه پدیده ده. ستراتیژي چې ده د یو دولت د خوا څخه د یو ادارې د خوا څخه جوړیږي، یو هغه یو اوږدمهاله هدف چې ولري هغه له منځه وړي. د مثال په ډول یو ستراتیژي جوړیږي د یو ادارې د خوا څخه د کار امور اجتماعي د وزارت خوا څخه وایي چې موږ کم فارغین چې د پانتونو څخه لرو، کم ماسټران چې موږ د پانتونو څخه لرو، دا باید په 2 کاله یا 3 کاله کې دوی د وظیفې د کار فرصتونه پیدا سي، دوی جذب یعنې دوی په کار باندې ولویږي. نو څه شولو دغه د دې ستراتیژي د مختلفو تکتیکو څخه کار اخلي. په وزارتو کې مثلا ځای پر ځای کوي، په ادارو کې ځای پر ځای کوي، نوې ادارې ورته ایجادوي، په یو شکل بل شکل باندې مصروفه ساتي او یا خارجي هیوادو ته لیږي، هلته لوبر اکسچینج په وجود باندې راولي. پالیسیګانې د عمومي فهم بیانول دي او پالیسیګانې د تصامیمو د نیولو لپاره ځانګړي چوکاټ په ګوته کوي. دلته که وګورو پالیسیګانې د عمومي فهم بیانول دي، یعنې پالیسیګانې د تصامیمو د نیولو لپاره ځانګړي چوکاټ په ګوته کوي. یعنې دا چې د ټوله په بر کې نیسي، ټول وزارتونه ټول ادارې په بر کې نیسي او ستراتیژي چې ده یوه اداره په بر کې نیسي. په لنډه کې ویلی سو د پالیسۍ بنسټ تصامیم جوړوي او ستراتیژي ټاکل سوي هدف د تامین لپاره انساني سرچینې او امکانات رهبري کوي. یعنې که وګورو موږ ویلی سو چې پالیسۍ بنسټ چې دی هغه تصامیم جوړوي، تصمیمونه چې نیول کېږي نو د هغه بنسټ څه جوړوي؟ پالیسۍ جوړوي. یعنې د عام خلکو د خوا څخه غوښتنه د دولت څخه کېږي چې موږ باید داسې یو قانون ولرو یا مثلا موږ باید دغسې یو پالیسي ولرو. دوی غږ پورته کوي، غاو پورته کوي. لکه مثلا موږ مثال کوو دا د دولت د خوا د عامو خلکو د خوا څخه فشار پر دولت باندې لویږي چې تاسې باید د کښته رتبه مامورینو معاشات لوړ کړي. یعنې دلته دغه معاشات لوړېدل چې دا یو نوی فشار شو، د دې غوښتنه شول. دولت اتومات په خپل بودیجه هر څه ورته سنجي، معاشونه ورپورته کوي، دغه کوي، دغه د دوی دپاره یوه نوې پالیسي جوړوي. او دلته مهمه دا ده چې دغه د ستراتیژي چې ده د دې هدف چې دی دا تامین لپاره انساني سرچینو او امکانات رهبري کوي. بل اوس پالیسي او تصمیم څه دی یا د دې فرق څه دی؟ اکثره دوستان په دې کې کنفیوز یي. که څه هم پالیسي جوړونه او تصمیم نیونه یو له بل سره نږدې اړیکې لري خو سره یو نه، یعنې فرق څه لري؟ دوی په دواړو کې پالیسي یو څه ده او تصمیم نیون بل څه دی. د تصمیم نیونې او پالیسي تر مابین ډېر غټ فرق شته. د پالیسي هر بهیر په ځان کې تصمیم نیونه لري، یعنې هر پالیسي چې ده هغه د تصمیمو څخه په وجود راغلی ده او پالیسي چې ده هغه د تصمیم نیونې د بنسټ ورته جوړ کړی دی. نو وروسته کله چې تصمیم ونیول سي بیا پالیسي جوړیږي. داسې نه چې کله چې پالیسي جوړه سي بیا تصمیم ونیول سي. په دې خاطر باندې چې په تصمیم نیونه کې خلک فیصله کوي، پرېکړه کوي یا مثلا تصمیم نیسي چې موږ باید پر دولت باندې فشار وارد کړو چې دولت څخه دغه یو خاص څه وغواړي، یو خاص هدف ورته وټاکي، هغه ترې وغواړي. نو دلته څه کېږي؟ وروسته د دې څخه چې کله تصمیم نیونه وجود ودرلودی د هغه څخه وروسته پالیسي جوړیږي. یعنې موږ وایو چې دغه پالیسي چې ده هر بهیر په ځان کې بیا تصمیم لري. یعنې دغه د پالیسي هر بهیر چې بیا دی دا بیا په ځان کې خپل تصمیم نیونه کوي چې موږ آیا دغه پالیسي جوړوو، موږ دومره بودیجه لرو چې و دې کښته رتبه مامورینو ته
معاشات ورکو او آیا موږ دومره امکانات لرو چې د دولت څخه د خلکو غوښتنو ته مثبت جواب ووایو. دلته چې کېږي دغه بیا تصمیم نیول کېږي دننه په پالیسي کې. او بل چې دی دغه د پالیسي تصمیمونه زیات عمومیات لري، یعنی دغه د پالیسي تصمیمونه چې دي دا مختلف شکلونه یا عمومیات لري، یعنی په دې معنا چې ډېر داسې ژور یا ډیپ ځي او د پراخ چوکاټ لرونکي دي. ګورئ دلته ثابته شوله نوموړي پالیسیګانې د ادارې ورځني تصمیمونو لپاره ځانګړي چوکاټونه برابروي او په اداره کې فعالیتونو ته لوري په ګوته کې، یعنی هدف ورته ټاکي. یعنی دا په دې معنا چې پالیسي د دولت د یو خاص تصامیمو څخه عبارت دی. نو دا په دې معنا چې دغه دولت دغه پالیسي چې ده دا د دولت د نظریو، ایډیاو او پلانو یوه ګډه مجموعه یا سیټ دی. سیټ ته چې ویل کېږي پالیسي ویل کېږي. او ستراتیژي د دولت خوا څخه جوړېږي، پر یوه اداره باندې د یوې ادارې په واسطه باندې عملي کېږي. او پالیسي چې ده په دا دولت یې جوړوي بیا په مختلفو چلانو باندې، پر مختلفو وزارتو باندې، د وزارتو په مختلفو بورډو باندې دوی څه کوي عملي کوي، یعنی وړاندې کوي. نو دا اوس موږ د نن ورځې موضوع پالیسي او په راتلونکي کې به موږ د پالیسي په نورو برخو باندې وغږېږو چې د پالیسي جوړونه عمده ځانګړنې څه دي، مثلا د پالیسي کې کوم ادارې برخه اخلي، هغه په راتلونکي ویډیو کې سره وګورو. د بلې ویډیو پورې د خدای پامه.